أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون دیار لسم نمبر آیت دے سورة البقرہ دی سورت دا اولی سے اول باب شروع چې پاول کې الله د قرآن درې صفاتونه ذکر کړل او به اول ډله ذکر کړل جماعت المتقین د متقین ډله او داغي پنځل صفات د پنځه صفات ذکر کړل پنځم نمبر آیت کې داغي نتیجه ذکر شول چې دا پنځه صفات ځان کې راوستل یو ته هدایت وشي او دیم به فلاح مندي کې کامیاب بشي شپږم نمبر آیت دا په دې خوا دوی مډل ذکر شو هغه وړل د کافرانو داغي صفات ذکر له داغي د پاره بدله او جزاء اتم نمبر آیت نه په دې خوا درې مډل ذکر کېدل جماعت المنافقین د منافقانو ډله ذکر کېدل او داغي صفات یو صفت ذکر شو چې منافق په خلو وي زه مؤمن ما خو لیکن زړه کې ایمان نه داغي نرسه دویم صفت ذکر شو چې دای خداع کوي دوکه کوي او به الله رب العالمین دسم نمبر آیت کې ویل زړونو کې مرض دی او عذاب مولده په دی وجه چې دی دروغ وي او یو لسم نمبر آیت کې ویل چې په دی وجه چې دای مسما کوي فساد پنوم د اصلاح دولسم نمبر آیت کې په الله رد کو په تاکید سره چلا وای دای فساد لنوم د اصلاح ورکه الله د خپل فسادین دي دا فساد کوي نن په دې لسم نمبر آیت کې زجر ورکه منافقانو ته او درې قباحتونه ذکر کوي د منافقانو یو قباحت به د منافقانو دی آیت کې دا ذکر کوي چې منافقان صحابو ته نسبت د سفاحت کوي چې دا منافقان وایي چې دا صحابه چي دي تا کمقلان دي دوی چې دي دا صحابو ته کمقلان وایي دویم قباحت به دا ذکر کوي چې د خپل دی کې سفاحت پروت د خپل کمقلان دي او دریم عدم علم په خپل سفاحت باندې یعنی د جاهل مرکب دي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَكَلَّ ویل شدي منافقانو ته آمنو ایمان راوړی کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی دي صحابه وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ دایعتب کو اشاره د دې چې دام د اسباب او د عذاب نه ده عذاب چې ملاويږي یو خو په دې باندې ملاويږي چې دی فساد کوي او دروغ وي بل عذاب ته په دې باندې ملاويږي چې دی صحابه ته نسبت د صفاحت کوي کله چې ویلې شه دوی ته امنو ایمان راوړی کما امن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی کامل خلقو امنو کی دعوت ال ایمان ده کما آمن الناس داولی ذکر کئی زکا که منافق تتوی چه ایمان راوڑا ناغب ہوئی ولی ما خو ایمان راوڑے دیکھا لکه ومن الناس من یقول آمنا بالله منافق خو امیش وی چه ما ایمان راوڑے دے نو اغتبا څنګه چې ایمان راوړه معنا تبو توی چې د ایمان راوړه لکه څنګه چې صحابه راوړل دي صحابه په شان ایمان راوړه
آمنا بالله منافق توا ایمان کی تقیید کې دا دعوت مقیده ده. څه مطلب منا کما آمن الناس د ایمان راوړل لکه څنګه چې صحابه راوړل دي صحابه په شان ایمان راوړل. الناس نه مراد صحابه دي بل اتفاق. ابن عباس نقلی دا تشبیه د ایمان د صحابه سره ده. سوال راځي د عام امتی ایمان خود صحابه په شان نشي کېدل د صحابه د ایمان په شان. څنګه وایي چې د صحابه په شان ایمان راوړی؟ صحابه هډی روچت خلک دي کنه. جواب دا ده تا تشبیه په ټولو امور کې نه دا چې یو سړی په ټولو امور کې د صحابه په شان ایمان راوړي، بلکې دا تشبیه ده په دې کې چې صحابه په ایمان کې خداع نه کوي، په ایمان کې خداع نشته ده، مرض پکې نشته ده، فساد پکې نشته ده، دروغ پکې نشته ده، نو دغه شان ایمان راوړي کنه. آیت کی اشاره ده شان د صحابه ته چې د صحابه ایمان ګورم معیار دی د امت د ایمان د پاره. په قول عمل د صحابه حجت دی، خو لیکن کله چې په مشروع طریقه باندې صحابه قولم دلیل شي کېدل، نو چې دوی ته ویلې شي چې ایمان راوړی په شان د صحابه، قالو دوی انؤمن و یمن ایمان راوړو کما امن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړی دی قمقلانو. کما امن السفهاء مراد د سفهانا د دوی به مراد د صحابه. چیرې دا صحابه څخه قمقل خلک دي د مکه پرې خو د مکه نه هجرت وکم، د چانه مور خپل او د چانه پلار. السفهاء جمع د سفيه دا د صفاحت نه ماخوذ دی. ماده د صفاحت قرآن کی یولس کرے تیزی کردا سین پاها اصل لغت کې دا خفت او سپکواله ته وي. سفيه څه ته وي؟ معنا علما لیکي سفيه معنا خفيف العقل. هغه چا د سفيه وي چې عقل سپکی، معنا عقل کمزورې نه په سره نه پیژني. ابن کثیر وي سفيه چاته وي؟ الجاهل ضعیف الرأی. هغه چاته سفيه وي چې یو جاهل نه پوهیږي او ضعیف الرأی کمزوري د ضرر او پیدې نه خبرې. کله سفيه نفس نه خبره ته وي، کله سفيه به علم ته وي. شریعت کې سفيه هغه چاته وي چې په حق دین باندې نه پوهیږي او اعتراض کوي په حق باندې، ته ویل کېږي سفيه او قمقل. اسباب د صفاحت او د قمقل توب سری یو سبب د قمقلته او د صفاحت د اعراض د ملت ابراهیمینا. کله چې یو سړی د دین ابراهیمینا اعراض وکي بس سړی په د قمقل له دیم اعتراض کول په نبی صلی الله علیه وسلم باندې سبب د صفاحت دی. دریم په الله باندې دروغ ویل. په سوال راځي چې دا منافقان څنګه صحابه ته سفیهان قمقلان وای؟ صحابه نسی ولی نه ولی وجن نه؟ جواب داده مفسرین وای دا قول د دې منافقانو دی فی ما بینهم خپل ما بین کې ښکارا خو دي منافقانو صحابه ته قمقلان نشو ویلې یریدل ته، بلکې دوی چې د سفیهان وای صحابه ته دا خپل مابین کې بدای چې کله کې ناستل شروع خبرې به کوله، صحابه په غیبت به شروع کړي، صحابه ته به سفیهان قمقلان ویلي. الا انهم هم السفهاء سره په الله رد کوي او دا تردید دې په تاکید سره یو الله راوړی دی، بل ان راوړی دی، بل هم ضمیر فصل راوړی دی. الا خبردار انهم یقرن منافقان چې دي هم السفهاء او خاص دوی قمقلان دي. الله قمقلان د توخیمه منافقانو ته چې ویل شي چې صحابه په شان ایمان راوړی، منافقانو دا صحابه قمقلان. الله اسما صحابه قمقلان نه دي بلکې دا د نبی ملګری او زما بندگان دا صفها نه دي بلکې دا منافقان خپل قمقلان دي. ولکن لا يعلمون لیکن د دفع د استدراک لپاره ده چې دوی جاهلان دي
نور خلقو ته څنګه سفیهان وای سفها وته وای حاصل د جواب دار چې ولکن لا يعلمون دین پویږي کنه زکه بل تقمقل وای یو سړی چې خپل قمقل نو هغه بل تم قمقل وای لا يعلمون مفعول حذف دی لا يعلمون انهم السفهاء دین پویږي چې خپل قمقلان دي بل صفت د منافق دار ولکن لا يعلمون منافق سړي کې علم نه پویږي په خپل صفاحت باندې د جهل مرکب وای چې یو سړی جاهل یو بل طرف ته په خپل جهل باندې نه پویږي نو د جهل مرکب وای لکه خلک کوئی پلانې جاهل مرکب دی معنا یو طرف ته جاهل دی بل طرف ته په دیم نه پویږي چې زول نه پویږم به مخکې د خداع صفت سره لا يشعرون ذکر کا وما يشعرون دلته د صفاحت سره لا يعلمون ذکر کا حکمت پکې ده خداع او فساد امور ظاهریه دي نو چې په امور ظاهریو باندې نه پويږي هغه د عدم شعور و ایمان نه پويږي او دلته صفاحت د صفاحت امر باطنی دی نو امر باطنی سره علم پکار دی چې علم یو سره وی دلته واذا لقوا الذين امنوا كما قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم دا اوس به زجر د منافقانو ته او دو صفاتونه ذکر کوي د منافقانو یو منافق سره مسلمانانو ته وای ان معکم زه استاد ملګری ما دویم صفات د منافق د استهزاء کوي مؤمنانو پورې و اذا لقوا الذين لقوا ذلقان ماخوذ د لقاء د چا مندل په غیر د وعدینا ناصاب ملاوي درو ته ویل کیږي لقاء الذين دین مراد به صحابه دی و اذا لقوا الذين مناکل چی ناصاب ملاوشی مخامخ شي دا منافقان الذين د صحابه و سلام الذين امنوا مراد صحابه دی نو قالوا اذا منافقان آمنا من ایمان راوړل دي دلته آمنا کې کوم ایمان مراد دی لکاول کې چې دی ویلي و من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر هغه ایمان مراد دی چې په خلی وای خلی کې نظر کې ایمان نشته و اذا خلوا الله وکل چې لاړ شي الى شیاطین مخبل مشران خواطام و اذا خلوا خلا يخلو د دې په سله کې کله الى راضی کله بارازی او با استعمال په قران کې نشته دی الى راغله دی با چراشی نو به مسخری مرادی دلته الى راغله خلا يخلو راضی په معنا د مزاد تیرې دلم نو الى وسره مناسبت دی نو زګه وسره الى راوړو نو اذا خلو الى شیاطینهم قران کې ماده د خلا سلیریش کرے ذکر دا و اذا خلو منا و اذا مضوا وانفردوا کله چې د اعلان شی ویوازي شي نو به سوی هغه خپل مشرانو تام الى شیاطینهم من خپل مشرانو تور بعض وی الى فمانه د معصر ده مع شیاطینهم نو به د خلو معنا تیرې دل نه دی بلکې به یوازي انفراد کېدل کله چې یوازي شي خپل شیطانانو سره شیاطین څوک دي مراد دي انسي شیطانان دي کله چې دا منافقان د انسي شیطانانو سره یوځای شي د دې شیاطین مصداق څوک دي په هغه وخت کې مراد دینا مشرکان او کافران او د کافرانو مشران د يهودانو مشرکانو مشران شیاطین جمع د شیطانون دا ماده د شیطان قران کې عطا ته کرته راغلی دا سو کوئی شیطان ماخوذ د شیطانانا بعد توي شیطان د شیطان زکوي د الله رحمنا لري سو کوئی دا شیطان ماخوذ د شاتا یشیتنا په معنا د بتر سره منا شیطان ته شیطان وره وې ځکه باطل لیکل شیطان څه ته مفردات کې راغب لیکلي شیطان څه ده منا کل متمرد سواء كان من الجن او الانس او الحيوان هغه سرکشه برابر خبره دا کاغه په پیرانو کې که په انسانانو کې او که په حیواناتو کې او چې سرکشي کوله بس د شیطان مصداقات د شیطان په قران کې سړي
یو چې قرآن کې شیطان ویلې شوی دی نو ابلیس ته شیطان ویلې شوی دی. دویم شیطان ویلې شوی دی انسی جنی دوه قسم شیطان ته. نو کله کله شیطان چې کوم دی هغه انسی شیطان وي چې خلق د الله د دین نه اړیا. کله شیطان ویلې کېږي نفس شریطه، نو شری انسان تم شیطان ویلې کېږي. لکه دلته پنځم جاسوس تم شیطان ویلې کېږي. کله د مارانو سرونو تم هغه شیاطین وي بنابر یو تفسیر رسته راشي. نو کله چې سره دا منافقان مخامخ د مؤمنانو سره مؤمنانو ته موږ ایمان راوړی و اذا خلو کله چې لاړ شي لا شیاطین مخبل مشران خواتا قالوا به وتوي ان معكم يقل من استاس ملګری و کافر توي من استاس سره ملګری. ان معكم کې ان د تاکید د پاره د تاکید ولي کوي ځکه دای چې لاړ شي نو هغه خپي چیرې تاسو هو الته مؤمنانو سره در برکیږي او تمنګ لم راځي. نو دوی وتوي چې ولي تلی وای نو دا منافقان ورته وای ان معكم من اصل کې تاسو ملګری یو په دین کې زمونږ دین تاسو خوښ دی اے کافرانو اے مشرکانو. نو به وتوي چې الته مؤمنانو خو ولي تلی وای دوی وته جواب کې وای چې ان مستهزئون یقینا من توقي کون کې ودي مسلمانانو پسې. معكم دې تمعیت د مجلس نه وای بلکې دا معیت په دین او الاعتقاد ده. منا موږ تاسو ملګری او زمونږ دینم تاسو دین دی او عقیدم تاسو د عقیده په شان ده. معكم مع قرآن کې یو سر شپته کړه راغله ده. لغت کې مصاحبت او شرکت توي اصح ده چې دا مع لفظ مشترک ده. کله راځي په معنا د مصاحبت په الزمان والمکان والعمل ملګرته په زمانه کې په مکان کې او په عمل کې د لپاره راځي مع. دیم شرکت په صفت او عمل کې چی فقط. دریم په سفر کې ملګرتیا. څلورم معیت چې شریک په ثواب کې او پنځم معیت په مجلس کې چې مجلس کې ملګریا. شپږم معیت او معنا معیت هغه چې شرکت په عذاب کې دې باره کې معیت راغلی قرآن. اوم شرکت په الوهیت کې وغیرہ. نو دوی وته وایي چې یاره تاسې ولې د مؤمنانو خواله ورځئ نو انما نحن مستهزئون. دا منافقان ورته وایي یقینا موږ ټوکې کوونکي او د مسلمانانو پسې موږ خو ټوکې کوو مسخرې پسې کوو. دا جواب د سوال دی چې تاسو زموږ ملګري شئ نو هلته به ولې ځئ. دوی وایي انما نحن مستهزئون استهزاء کوو د هغوی اقوالو پسې مؤمنانو پسې صحابو پسې موږ استهزاء کوو دوکه وله ورکوو. قرطبی معنا کوي انما نحن مستهزئون معنا انما نحن مكذبون. مو خود مؤمنانو دین نه منو دا غي د دین تکذیب کوو منګه دا غي خبره نه منو. استهزاء لغت کې سپکواله ته وایي. سخريه په اشخاصو کې استعمالي کوي. استهزاء عامه ام په اشخاصو کې استعمالي کوي ام په اوصافو کې. الله پرد کوي الله یستهزئ بهم. الله با ټوکیو کې دوی پسې دا ذکر د عقوبت دنیوي او اخروی او سره د یو صفت نه دی چې طغیان دی. الله یستهزئ دا جواب دی تاکید دی. تاکید لپاره الله مخ کې دلته مبتدا راوړه. کله چې مبتدا عالمي لکه دلته الله مبتدا دی او عالم دی. او کله چې مبتدا عالمي او مقدم شي نو تاکید پکې دلته مله د تاکید لپاره الله مخ کې راوړه. الله یستهزئ بهم. الله وټوکیو کې دوی پسې نسبت د استهزاء الله تشوی دی حقیقتا بلا تشبیه بغیر تمثيل لمن منو. ابن کثیر ابن جریر ابن عباس دوی نه دا معنا نقل لا چې الله یستهزئ بهم معنا الله یسخر بهم. الله وټوکیو کې دوی پسې لپاره د سزا ورکولو. دیتا استهزاء ولی وی دا اللہ بدلی دا زکا جزا من جنس العملی دی بم استهزاء کول اللہ بم پس استهزاء کی دا دی دا ٹوک بدل باور کی ویمدهم فی طغیانهم دام سزا دا او بل صفت ذکر کی چی طغیان دے. یمدهم منا مد یمدو مجرد راضی فمانا دا زیتی. مزید راضی فمانا دا محلت ورکولون مدهم.
ابن کثیر مجاهد نه نقل کړی دی یمدهم منا یزيدهم فی طغیانهم زیتی دوی لرا په سرکشی دوی کې او دا معنا و یمدهم منا مهلت ورکوي دوی ته په طغیان کې دا معنا د معتزله او دا لکه حالن کې دا اوس د اکثر زنانه کوي و یمدهم منا مهلت باور کې دوی لا دا معنا چا کړی دا اسه بعضی زنانه چی او دا ترجمه کوي دای باز ټیم کې د سپلت په قرآن کې وایي چې هغه سبب د کوپر شي قرآن چې الله را لګل دی د خپل اصول د خپل قواعد دي خپل تفاسیر دي صحابو نه نقل لي نبی سلام نه نقل لي په حدیثو کې باز زنانه چې قرآن تکینی به سبقتي شروع کی دسي خپلت به وایي چې ردا دې بيخي کور کې جوړې کړي حال کې د الله کتاب به دا خو مخکې علم غواړي قوي علم نحو صرف الغواړي دا غرنګي دا غي د اصول خیل ساتل پکار دي چې دا کومه صيغه دا د کوم باب نه د څنګه معنی کی بس د مزیدونه مجرد جوړ کې او د مجردونه مزید جوړ کې د ماضی معنی په مضارع سره کوي د مضارع معنی په ماضی سره کوي کلا د اسم فاعل معنی په اسم مفعول سره کوي د اسم مفعول معنی په اسم فاعل سره کوي اسم زمان نه پیژني اسم مکان نه پیژني اسم حال نه پیژني اسم تفضیل نه پیژني او قران ته بناسي او روزه کې به تفسیرونه کوي دا ظلم دی رضان سره چې څوک د قران په معنی باندې نه پوهیږي هغه لګي قران تناس دی او د قران معنی کوي ترجمه کوي خلکو ته او چې څوک له تعظیم کوي چیرې دا هم د ترجمه کوي او لک صفات له څوک کې دین به سزان ورچی چې رزق ورشته په قران باندې سم پوهه ما حالن کې د قران د یو آیت او مقصد باندې نه پوهیږي دا ظلم دی زیاته دی ګناه ده د قران یو معنی په شک باندې کول ګناه ده پاتلا چې ته ایزدنی او د ځان نه کوي دا به څومره غټه ګناه بدل تبع زنانه معنا کوي ويمدهم في طغيانهم معنا مهلت اور کې دوی لره د بسرګشي کې دا د معتزله معنا د ابن کثیر د مجاهد دیونه نقل چې يمدهم معنا يزيدهم في طغيانهم زيتي دوی لره بسرګشي د دوی کې سرګشي لزيتي دلته په طغيانهم ویل ماده د طغيان قران کې نه سلوي قرات راغلي دا طغيان څه توي لغت کې طغيان ویل کېږي یو شی د مقدار نه ډېرېدل زیادت عن المقدار ته ویل کېږي طغيان د شریعت په اصطلاح کې څه توي د حدود شرعیو نه تجاوز کول عقیدتا و عملا دې ته ویل کېږي طغيان سرکشي د حد نه زیادت سوال راځي چې کثیر د طغيان مناسبت دوا اي ډیر طغيان سبب د اطمینان به نه جواب کوي عمهون منا دا جمله حالیه ده يعمهون منا حیران او سرګردانه بیان ويمدهم من زيتي دوی لرا في طغيانهم پسرکشی دوی کی يعمهون حیران او سرګردانه بیان يعمهون دي تعم هوي علماء وي العمي في البصر والعمه في البصيره عمي په بصر کې راځي او عمه دا راځي په بصیرت کې عمي د سترګو وړاندې دلو توي او عمه د زړه وړاندې دلو توي اولئک الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين تابع زجر د منافقانو توعید کی نتیجه هم د ما قبل صفاتو او دو صفات د منافقانو ذکر کړي اولئک الذين الله اذا كسان دي اشتروا الضلاله چې دی واغسل گمراهي اشتروا اشترا ستوي لغت کې بدل الثمن وحصول المبيع پیسې ورکول مبيع اغستل دي ته ویل کېږي اشترا دلته بل هدا نوبا په ثمن باندې داخلي نو سوال راځي دلته خدا نه صحیح کېږي خدا هو ثمن نشي کېدل کنه جواب داده استبدلوا الضلاله بالهدى من دیوا الصلاه گمراهی او هدایت په مقابل کې بدل کا ضلالت په هدایت به سوال راځي هدایت کو تنه دې شوی نو څنګه خرج کو بدل کا دې بیغه هدایت تنه شوی جواب داده هدایت نه مراد هدایت فطری ده ځکه هر بچي په فطرت اسلامي باندې پیدا کیږي یا اشتروا الضلاله من استحبوا الضلاله بالهدى دی خو حق لا گمراهی په هدایت باندې اشترا ولې ذکر کوي اشاره ده تاکید ته اشاره ده
زلالت دې څه غره کله د لکه پیسې په ام لګي خو لیکن زلالت نه پرې دي پیسې په لګي د کډیر کافران په خپل دین باندې ډېر روپۍ هم لګي يهود او نصارا د خپل عقیده د خورغلو د پاره روپۍ هم لګي حالان کې مسلمانان هغه وی چې رسول دین کوم دي دین کې د خلک مال پیسې راځي فما ربحت تجارتهم الله ويذكروا نقلا تجارت دویام دا اشترا تجارت دے تجارت خلق د ګټه د پاره کوي نو سوال راځي چې ردی منافقانو هدایت خرج کو گمراهي واغستلا په دې تجارت کې دی ګټدار دی او کنه ګټه او کلو کنه جواب دا نه اس ګټه ونکل الله وي فما ربحت من اس ګټه ونکل تجارتهم تجارت د یوم كانوا مهتدين او نه دي د هدایت والا دلته د هدایت نه هدایت شرعي مراد دی الله وی د سم لار والا نه دي د هدایت شرعي مستحق خلق نه دي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون دا اوس مثالونه شروع کړي د مخالفینو د قران مثال پیش کول د فصیح کلام نه خلا ابن قیم رحمه الله لیکلی قران کې الله وی څلور مثالونه ذکر کړي مثال څه د پاره قران کې راوړي یو علماء دلته مثال ذکر کیږي لپاره د تشبیه المعقول بالمحسوس مثال کې معقولی خبره د محسوسی خبره سره مشابه کوي چې تقریب راشي ذهن ته د ذهن ته خبره نږدې راشي فواید یې سدي د مثالونو یو التفریق په مثالونو کې فرق ذکر کوي په مابین د مؤمن او د کافر کې دیم مثالونه الله دې لپاره ذکر کوي لعلهم يتذكرون دې لپاره داخله په نصيحت والی یا مثالونه الله دې لپاره ذکر کوي لعلهم يتفکرون چې سوچ او فکر پکې وکړي او په مثالونو باندې صرف علما پويږي نور څوک نه پیږي ځکه الله وای وما يعقلها الا العالمون الله وای په دې مثالونو باندې نه پويږي مگر علما به پويږي کله چې څوک د قران په مثالونو باندې پوي شو دماغ په کارو کده سړی عالم دی په ارسم رغټ عالم او د قران په مثالونو باندې نه پويږي دا سړی د الله په نس عالم نه دی په دې کې مشبہ به وجد شبه معلومول دا په کار دي مثالونه مثلهم دلته مثالونه پیش کړي د ماقبل مناسبه مخکې چې کوم ډلې ذکر شولې د کافرانو ډله او د منافقانو ډله نو سم داغه مناسب مثالونه ذکر کړي کم خلق چې د قران خلاف کوي نو په دې مخالفت کې د قران والا نقصان کوي او کنه آیا د قران والا او نقصان ور کوي کني شي ور کوله بلکې د قران والا ته نقصان نشي ور کوله بلکې دا ضرر ځان ته ده په مناسبت ادا ده قران چراغه نو مکی والا دا قران پر نه خده چې په مکه کې قران خور شي دا قران راغه مدینه ته مدینه کې بعض خلکو صریح مخالفت کو منافقان او ښکارو منو خو لیکن پټي انکار وکړو نو الله دغه مناسب مثالونه ذکر کړي اول ذکر کړي مثال د ښکار کافر او دویم مثال ذکر کړي د منافق نو دې کې تعمیم دی اول ډلې سره هم لګي او دوه سره هم لګي دویم مثال مسره لګي دوه سره مثلهم کله په معنا د مثال راځي کله په معنا د نفس مثال کله راځي په معنا د وصف او شان سره کله مثل راځي په معنا د اقسام او د وعظ او د نصيحت ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل الله موږ بیان کړي په قران کې هر قسمه وعظ او نصيحت الته د مثل مراد وعظ د نصيحت دی دلته مثل په معنا د حال سره دی او وصف سره حال د دوی مثل په معنا حال د دوی په شان د حال د کس دی كمثل الذي دا مشبہ به دا استوقد نارا استيقاظ باب استفعال دے او قدم من نفس ور بلولا استوقد ویلے کی کوشش کول پور بلولو کې من دا خلق کم دی دلته کوشش شوه د ور په بلولو کې نارن دلته نارن مراد اور د دنیا ده وکله چې وری د ور سره رڼا پیدا کیږي به نارن ایوی او د نارن مصداقات په قران کې کله نار راځي اور د جهنم ته ویل کیږي کله د اور نه مراد هغه حرام خوراک دی
کله نفس ګناونو تویا ذکر د سبب براته مسبب کله راضی په معنا د نفس ګرم والی کله نار راضی د اسمان ورا کله صدقات چې با په خوانو خلق وکړه په خوانو امتونو نور بخوړلم کله ناری د برزخ النار يعرضون عليها ور به پیش کیږي پر فرعون الله وای حال د منافقانو کمثل الذي پشان د حال دا کس دې استوقد نارا چې بل کړي ورام او بل کی ورام فلما بسرکلا دعا چرنا کی ما حوله چار چاپیر د دوینام چار چاپیر رڼا کی فلما اضاءت ضوء ویلې کیږي ډېر رڼا تا دلته فلما کې ما د مان مراد اشیاء دي تزونه مکانونه حوله ضمیر هغه سړی تراجی دی چروخانه کی ښکارې کی دارنا ور او هغه مکانونه چې چاپیره دې سړی نه دی هغه ښکارې فلما بصر کلا اضاء چرنا کی ما حوله چار چاپیر د دینام د ور نه خلق پیدي اخلي ذهب الله بنورهم دا جزاء د مخک لما د پارا ذهب الله ذهب پسله کې چې کله باراشي بنورهم نو بیت تعدیت پکې پای کې به دلتم تعدیت ده ذهب الله بنورهم من الله امر کو په هجرت باندې چې نبی قران ویسا د مکې نه مدینه ته ول دارنا بلکام به سوال راځي دلته بنورهم جمع ویلې حالن کرنا د توحید خو یو دا مخ کې ویلې استوقد نارا مخ کې ور وی وسرنا ویلې یو کس چې ور بل کی جواب دا دی چې ور بلون کې یو کس دی خو لیکن تاکید دلته چې کوم دی پیدا اغستون کې مراد دی پیدا اغستون کې خلق ډیر بنورهم ځکه جمع ویل به بنورهم ویل او بنارهم ونه ویل ور د دویا جواب دا دی ور کې دو صفات دي یو سوزول بل رڼا ورکولا نو که بنارهم ویل نو سوزول هم لاړه نا بل کرنا لاړه سوزول هغه صفات دي د کافرانو د پاره دلته د تمثيل په لحاظ سره راځي سوزول خو پاتې د کافرانو منافقانو د پاره هر چرنا ورنای مکی نه مدینه ته وړا دویم نور په شریعت کې قران او سنت ته وینو دا نور تلال مکی نه مدینه ته نو ذهب الله بنورهم من ابو بزل تعالی بنورهم خبلرنا وترکهم پریبد دوی فی ظلمات پتیرو کې لا یبصرون اسبنین وترکهم دلته دې ترکه کې معنا د مبالغه ده چې ظلمات په دې باندې همیشه یا ظلمات جمع ویل ځکه چې ور بل کې نو پشپ کې ور بل کې او په صحرا کې ور بل کې نو چرنا لاړ شي یکدم تیار شي نو یو خوشپي بل صحرای بل ناسا پرنا چې لاړ شي نو به د استر کې نو خړې خړې کې ټولې تیرې شي د غرنګ دارنا د توحید لاړه د قران لاړه دا د مکی مشرکان په صحرا کې پاتې شو په تور شپه کې پاتې شو سترګې اسکار نه کو سوال راځي به چې کې دې شي تیرې کې با شکل تیری نو سبینی پیدا با اخلی جواب داده لا یبصرون منا اسنینی ریبلی دوی فی ظلمات ان پتیرو کی لا یبصرون اس بنیوینی اس بنینی د دې مثال نه مراد هغه کافران منافقان دي چې قران نه اوري او بلم ته منع کوي الله غنی ذات دی الله تاسو قران نه اوري دا قران بس بل خوابو سما بل ځکه به ویل کیږي بل ځکه به بیانېږي دا مثال به د هر وخت سره لګي یو علاقه کې قران له خلق ترجیح نه ور کوي قران ته پدر نستر غوايند ګوري دا د قران رڼا الله د یو کلی نوړي بل کلی تا تاوان هغه خلک چې قران له وخت ور کوي نو دلته چې کوم دی مثال هغه دا هغه کافرانو دی چې قران ته په صحیح نظر باندې نګوري په صحیح سترګا نبی صلی الله علیه وسلم قران ویوا دی خلکو نه پر خدای دا قران دی ویل شي په مکه کې نبی سلام هجرت ته اړ شو نه هجرت باندې الله نبی ته تمخه بکیږي چې هجرت ته کې هجرت چکل و شنوال تب الله د دې رڼا په وجبان نور ملګری پیدا کی دا رڼا باغوي تورسي داخل به تیارو کې پادشي رڼا با داغي په نصیب باندې شي سمن بکمن عمي فهم لا يرجعون دا تتمه د مخکې مثال ده سمن دا خبر ده لپاره د مبتدا محذوف هم پکې مقدر ده
دی آیت کی تشبیه دا کله مشبہ ام حذف یو حرف تشبیه پکې ام حذف کیږي کله کلام دا فصاحت نه خدا او دیږي چې کوم دی د فصاحت کی تشبیه بلیغ وای اصل عبارت څه دی هم قسم من دوی پشان د کڼو دی پشان دړندو دی کاپ چې تلری کی ندلته معنا کې تشبیه مراد دا ار کله چې چا ترنا لاړ شي نو د هیبت د وجنا هغه چې کوم د غوګون سترګې چې به استکار نه کوي چې کله ترنا لاړ شي نو حیران پات سمن دلته چې کوم دی یو اب کم دی بل اخرس دی اخرس هغه چاته ویل کېږي چې خبرې نشي کولای اب کم هغه چاته ویل کېږي چې خبرې نشي کولای او کویږي نه عقل امکار نه کوي نو بوکمون جمع د اب کم دا چې خبرې نشي کولای چاړای ایڅو د حق ته پوس نشي کولای نور خبره اوریدل او هغه لیدل عند الله د شي کله کل عدم عمي منع لاند دي دوی بشان دړندو دي لاند اس نه نو دوی حق نه کنا پرستر کو باندې هر چی نور لیدلی دي نو نور لیدل الله په نسبت باندې دي لکه کل عدم لکه هیڅ نه فهم لا يرجعون معنا دا تاوان د منکرینو ده دین راګرځي د باطل نه حق رڼا تام سمن منا کان دي دوی بوکمن ګونګیان دي دوی عمیون لاند دي دوی فهم لا يرجعون بس دین راګرځي د باطل نه حق رڼا تام لا يرجعون من اندر راګرځي د گمراهی نه هدایت تا او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين دی آیت کی دویم مثال ذکر کئی تی کی ام تعمیم تی اشارہ دا تا مثال دا کافران و منافقانو چی مجلس دا قرآن تا رازی قرآن تا خوگلی خو لیکن دا خپل مفادات و خبری اوری نو کار اکثر منافقانو کې ده دا کار منافقان ډیر کوي دا کار منافقانو کې ډیر نو دا مثال هم د منافقانو ده مدینه کې بعد منافقانو د دې د قران د اورېدلو لپاره قران به نه اورېدو خو لیکن مدینه کې با منافقانو قران په دینت باندې اورېدو چې کله مال غنیمت راشي مال فی راشي چې پای کې به مسلمانان زمنګ پر خويسو کی کار به د مسلمانانو سره ولاړو قران ته به ناستل نو مخکې مثال د ورو دا اوس بل مثال ذکر کوي د اوبو مثال ذکر کوي مثال مای او کصیب او راضی په عربی کې د تردد لپاره او د شک لپاره سوال راځي دلته چې الله خو شک نه کوي کنه چې هغه مثال دی یا دا مثال دی د الله په کلام کې کله او راضی لپاره تخیید لکه کفاراتو کې براشي اطعام 10 مساکین او کسوتهم دلته او د تخیر د پاره د استاخو خدا ستا اختیار دې کدی باندې عمل کې کدی باندې عمل کې دوه تعالی جایز دي صحیح قول ده او کصیبن کې دلته او د پاره د تنویع ده هغه مثال د یو قسم خلقو د امخ کې چې ذکر شو دا مثال د بل قسم خلقو ده او کصیبن دلته مبتدا حذف ده او مثلهم کصیب یا مثال د منافقانو پشان د تیز باران ده مثلهم معنا مثال د دوی کا په معنا د مثلو سره ده سویب دلته سویب راوړو سویب ډیر باران ته وای باران باندې کې درې قسم الفاظ راځي یو غیث دی بل سویب دی بل مطر دی په مابین کې فرق شته ده مطر اکثر چې استعمالي کې د عذاب باران کې استعمالي کې غیث د رحمت باران کې استعمالي چې هغه په قلاري او هغه د سوکړي نرستي تیز باران غیث چې ډیره اوچکالي تیر شي او د هغه نرسته باران او شدید دا هغه غیث وي دریم قسم د باران هغه سویب دی طيب معنا د شیبو باران اکثر دا د شیبو باران چې کېږي په پسرلی کې کېږي من السما من راضی د جهاد د پاره د طرف د پاره السما سما په لغت کې اربع رشید وای کوم شی چې ستاسو پاسه لغت کې هغه ته سما وای السما مصداقات په قران کې دا سما سری کلا سما نفس باران ته وای کلا سما اورېست وای چې باران ته راځي کلا السما اسمانونو ته وای السماوات
کله د اسمان د دنیا مرادی السما معرفه د معنا د ټولو اطرافونو باران فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم منا پدې کې تیری ورعد نو ګلزګلوزي او برق نو برېخنای مثال کوم دی دا لپاره د اعراض د منافقانو دی ظلمات جمع او نکره ده زکه تیری دی یو باران ګڼ دی بل د شپې باران دی نو بل کوم دی هغه وریزي دی ورعد قرآن کې رعدون دو کرتی ذکر دی یو سورۃ الرعد کې التمرات ملک دی دلته ملک نه مراد رعد په لغت کې لړزیدلو ته وای او په عرب کې رعد ویل کېږي د وریزو اوازونو ته لکه قرطبي دا معنا کړی دا به نکره ولی ویل دا ورعد معنا ډیر سخت زار دی وبرقنا برقم چې کوم د پسړلی په باران کې بارا قاف دلالت کوي په چمک او بجلی براق د نبی صلی الله علیه وسلم هغه دابې ته ویل چې نبی سلام په برتلو نو د سي رفتار او د براق لکه د بجلی په شان تیز روانو عرب کې برق هغه شی ته چې منه پړخيږي او رڼا کوي نو چې کله دورې زونه راخکار شي دا غرنا او کله پټ شي دغه ته ویل کېږي عرب کې برق کله په نظر باندې بد اثر کوي برېخنا لکه قران وی اذا برق البصر فيه ظلمات الله پدې کې تیری ورعدن او کلسګلوزي او برقن او برېخنا يجعلون اقدم منافقان اصابعهم فلقت في اذانهم فغكنوا كهم يجعلون اصابعهم جعل چې کوم د مختلفو معناګانو سره راځي کله جعل خلق ته وای جعل صفاتو کې استعمالي کې جعل کله باطل عقیده ته وای کله وای فلا تجعلوا لله اندادا جعل کله کې خذلو ته وای او داخله ولو ته دلته دا معنا ده يجعلون معنا داخلي يوبدي اصابعهم دایجم ویل د مبالغه د پاره په اذانهم په وګونو کې من الصواعق د وجد یره تندرنا من الصواعق کی من اجلیه تعلیلیه یجعلون د پر علت د الصواعق صاعق کله مرتوی کله صاعق به هوشی تویا کله نفس چغز د عذاب تویا کله نفس سخت आवाज توي ګړزار تا من الصواعق من د وجه د سخت आवाज درعتنا حذر الموت حذر ولیکيږي خوف سره د ځان بچ کولو نه دي ته ولیکيږي حذر محیط قران کې ته کرے راغله ده احاطه اصل کې وای راګرول د یو شی د ار طرفنا حذر الموت معنا د وجه د یره د مرګ نام والله محیط الله راګرون کې ده بالکافرین کافرانو لرام دې مثال حاصل ده چې د صیب نه مراد قران ده چې باران راځي د بارانا قران هم نازلي کې د بارانا د اسمان نه لاندې تیری د شرک تیار ده د کفر تیار ده د سلام تیار ده در عدن مراد زواجر دي تخویفات په قران کې زواجر مشته ده تخویفات مشته ده برق کې مسله د توحید مراد ده د حق نو قمق الخلق په غوګونو کې ګوتګ دي د توحید مسله وعلو حذر الموت ابن عباس الموت سده معنا خوف الميل الى القران دا منافقان اریږي چې اسنه قران واورو قران ته میلان پیدا نشي نو الله وای دغه شان خلق کافر دي يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا تام تتمد د مخکې مثال لپاره يكادو دکاد يكادو تاویل کېږي نږدې کته کادا یکادو اغا زکی استعمالی کی چې یو کار نه شوی خو نشتی چوب شي دلتا یکادو کې عتب نه ده کله ځکه دا جمله مستانفه ده واقع شوی په جواب د سوال د سائل کې سوال پیدا شو چې ماذا يفعلون عند البرق دې په وخت د برېښنا کې څه کوي یا ما حال البرق حال د برېښنا څه ده او دا خلق د برېښنا په وخت کې څه کوي یخطف خطف لغت کې وای ناڅاپه تختول په تلوار سره لکه کارغان هغه چې کلا په چرګ باندې غوټه وای نو یکدم ایست واخلې او وی تختیا
ابصارهم مراد دی قوت د نظر ده منا نجدی د برېخنا یخطف ابصارهم شوب تختی د نظرونه بوله وتختی کلما اضاء لهم مشوا فيه ارکل چرنا رنا کی دوی تا د مزل شروع کی پای کې دا اوس داغي حالت ذکر کړي چې کله رنا شي دوی تک کی پای کې منا کلما اضاء لهم طريقا کله چې دوی تلا رنا کی مشوا فيه مزل په کې شروع کی کله چې د برېخنا پړه کوشي دوی ترنا وشي لار پیویلی لګ مزل پکې وکی به تورتم شي به استودريږي مشوا فيه کی ضمیر راجع ده د طریق ته پیدا مشي عام دا رفتار مزل تموي پیدا مزل تموي واذا اظلم عليهم قاموا معنا واذا اظلم الضوء عليهم قاموا کله چرنا پټ شیرنا ورک شي به استودريږي اظلم عليهم طريقا لار په تورتم شي لار کې چګم نه په باندې تورتم شي نو قام به ودري حیران شي تر دې پورې دا تتمه د مثال دا قام مفسرین کی معنا وقفو ودريږي تطبیق د مثال سره قران چې په کومه مسله باندې دلایل پیش کی نو د دنیا عقلونه او حیران شي خو منافق دینه پیدا دایمي نه اخلي صرف دنیوي پیدا تخلی شر غلیمت راته ملاوي شي کلمہ اضاء لهم مشوا فيه معنا پیدا شي پکې نو به رواني دینداري منافق سړي صفات ده کله چې دین کې وته مزه ملاويږي به خد دینداري په دین کې مسل کې په دین کې رواني و اذا اظلم عليهم قاموا کله چې د دین کې تکلیف ملاوي شي نو به د مسلمانانو ملګرته پری دی لاړ شي کافر شي به چې کفر کې سخت راشي نو به قام ودرېږي حیران شي چې لکه اوس مسلمان شمه که کافر شمه دا د منافق سړي صفات ده ولو شاء الله دا په اختتام د تمثيل کې زجر ده او تخفيف دنیوي ده ولو شاء الله دل تلوي شرطيه ده کله لو راضي لوي تمنایي کله لوي مصدري حدیث کې د لوي لو نه من راغلي د حکم لو ده اغه لوي تمنایي ده د ارزو لو ده دل تلوي شرطيه ده د شرط لو ده معنا لو شاء الله کچیر ته غختل الله لذهب بسمعهم دلته ان شاء الله د تمشيت الله وي کله رضاوي د الله کله اراده وي د الله اصل کې د لو شاء الله اذهاب سمعهم وابصارهم لذهب بهما کشیر د غختل الله تعالی ختمول د دوی د وګونو د دې د سترګو خامخاته قوتونه به ته غستې وې دا به ته بولی وې مقصد دا دی اګل چې منافقان د قران نه اخروی پیدا نه اخلي نو الله کسو غړم د استرګي وګونه هم ته واخلمه دنیا پیدا هم نشي غسره ده دینا تابع سجر ده ان الله على كل شيء قدير یقینا الله پارشبانی د قدرت والا ده دا چې کوم دې ته ویل کېږي فواصل الآیات د الله په دې آیاتونو کې د قران په آیاتونو کې اخر کې الله خپل صفات راوړي قدسي صفات راوړي چې مناسبت هدایت سره ان الله یقینا الله چې دی علی کل شیء پر یو شی باندې قدیر د قدرت والا دی کل شی د اصل کې مصدر دی شی ویل کېږي المراد چې اراده کړی شوی به د شی اطلاق په الله باندې کېږي او کنه الله تشویل کېږي او کنه بعض وی ویرا شی ویل کېدل ځکه قران کې الله ایو شی اکبر شهاده به وی قل الله نو ته خوشویل جواب داده چې دغه زینه علاوه په نورو زینو کې د شی اطلاق په الله باندې نه دی شوی بس دغه یوځي کې شوی دغه یوځي کې کوا نورو زینو کې د شی اطلاق په الله باندې مکوا نو کوم ځای کې شوی دی البته کوا کوم ځای کې چنده شوی البته مکوا دلته وی قدیر د الله په صفت کې قدیر په سر اختیار تراغله ده قدیر د قدر نه ماخوذ دی کله تقدیر لپاره ذکر کیږي قدرت صفت د الله ده معنی دا تمکن دی په ایجاد د یو شی کې معنی الله د ارشی په موجودولو کې قادر دی قدرت لري چې یو شی موجود کی یو شی د عدم نه وجود تراوري نو ځکه ان الله یقینا الله چې دی علی کل شیء قدیر پارشبانه د قدرت والا ده صلی الله تعالی علیه